غلار کې پروت یم هغه خاورې ښکلومه اوس په غلار کې پروت یم هغه خاورې ښکلومه چې پرې تللی جانان دی هغه پلونو لمې بوزه هغه پلونو لمې بوزه چې په عشق دې شاهد شم جنتون لمې بوزه جنتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې جوړ اوسئ، صحتمند اوسئ، د روغتیا سلامتیا په هیله له تکلیفونو له مشکلاتو او له هر څه نه ستاسې امان غواړم. خدای په خپل امان کې وساته. دا هم لغمان دی، د عمرزیو ډاګ دی. دلته موږ وړاندې هم راغلي یو څه ناڅه ملګري کله پخوا نه موږ سره وي وو، موږ ویډیوګانې لیدلي د دې فامیل پر مشکل به پوه وي. له تاسو نه بیا هم غوښتنه کوم چې ټول هغه لیدونکي چې زموږ دا ویډیو ګوري نورې ګوري له خپلو ملګرو سره یې شریک کړي. لغمان دی، عمرزیي دي، تر څنګ د ګلالي ماشومان دي او دغه خورکۍ ده. زه به بیا هم د خور نه خورې سلام تکرارا به ترې مننه خور پوښتنه به ترې وکړم چې خپل مشکلات له موږ او له تاسو سره شریک کړي. مشکلات د مورکۍ ټول ووایه. دغه کومک که تاسې وکړئ خو د خدای په هیله هغه چې ویې نه کړي. د خورکۍ ژوند ښه و، په یو وخت ښې ورځې لرلې. خاوند یې و، د خاوند کاروبار یې و، اما خاوند یې وفات شو. د هغې نه بعد ورته یتیمان پاتې دي او له مشکلاتو سره مخ ده. پر دغه ډاګ کې په حساب په رڼا ورځ سړی ډارېږي. آفرین د دې خورکۍ چې دلته شپې تېروي، دلته ژمي د ژمي تیاره شپې، د نه بعد اوړی رالو، د اوس هم یو قسم تف دی. نو خورکۍ مشکلاتو په اړه دې راته ووایه. سختې دي چې سختې دي چې بیخي داسې ورځې بیخي نه ډوډۍ وه او نه خطاونه. هغه تریخ بچیانو مې تریخ چې ما اوبه جوش کوه هغه سختې وې. بیا دغه بشیر ته دې خدای عمر ورکړي او بورې وړې هغه کړل مګر پخول او سپوره مې بچیانو خوړل. هغه چې کومک ته ډېره مجبوره استون. وبخښه خورکۍ، څه خبره مې ونیوله. موږ کوشش کوو تر دې ځایه پورې راورسېږو. دا چې موږ راتللو لارې بندې دي. چې کومک کوي ما سره خدای دې دغه مرض نه وساتي. زه خو دعاګو یم مانځه کې او داسې کې زه ټولو ته دعاګو یم چې څوک ما سره کومک کوي. ما یتیمانو ته مړۍ ډوډۍ هغه کوي. ایتام دعاګو یم خدای دې الله دې وساتي. څه چې دوستان دي ما سره کومک کوي ما یادې دې مرض نه دې خدای وساتي. زه خو همدغه لار چې دیدم او بچیانو سره دعا کوم. امین. خوشحاله اوسئ. موږ خورکۍ له یاده نه وې وتلې. ته تر څنګ نور فامیلونه له یو مشکل سره مخ یو چې کله موږ له ښاره وځو، مثلا دغې ښار ته رالو لغمان ته، یو په وتو کې خو هغې ځینې مشکل نه وي د هغې خوا نه. دلته چې را داخلېږو دلته هم نه را پرېږدي. که بیرته له دې نه کور ته ستنېږو یا بل چېرته کوم ځای نه چې حرکت کړی هلته ځو، بیرته هم هلته نه پرېږدو. نن موږ راوتلي، خدای خبر بیرته رسېږو، داخل د ښار هم پرېږدي نه هم پرېږدي. د لارو لاره کې ډېر زیات مشکلات دي. که نه زه 2-3 ورځې نه دغه بشیر ماته زنګ وهي چې ستاسې هغه مشکل یې ماته وویلی، زما هم په یاد و. خو له دغسې یو مشکلاتو سره مخ یو چې نه له ښاره وتی شو نه بیرته داخلېدی شو. دا اوس هم معلومات نه کېږي چې موږ بیرته پرېږدي نه به هم پرېږدي. نو خورکۍ یو څه اندازه خوراکي مواد هم درته راوړي، درته یې سپارو. راځه خورې. یوه بوجۍ دا د شولې لپاره وریجې دي، دغه 2 بوجۍ وړه، هغه د پلو له خاطره ماته دا نومونه مې یاد دي چې مینې وریجې دي، غټې خو نه پوهېږم چې کومې مینې دي کومې غټې دي. په هر صورت ساده مې وویلې. صابون دی، شامپو ده، مایع ظرفشویي ده، یو بوشکه غوړي دي، نخود دي، شیریني ده، بوره ده، لوبیا دي، سوجي ده، دال دی، د وړو مساله ده، روب دی، چای دی، کچالان دي، دال نخود دي او مکروني. او تر څنګ د دې یو څه اندازه پیسې چې دغه نه پاتې، دغه مرسته د ملیحه خور وه چې هغې تاسو ته رالیږلې ده. هغې ته به دعاګانې کړې. دغه پیسې په دغه سودا کې اضافه شوي. دا به
وساتل کې الله دې خوشحاله لري الله دې خپل رحم پې وکړي 0 1500 1400 1550 افغانۍ نو دا د سودا نه اضافه شوی دا در سره نغد کېږدي خوراکي او نور د خدای پام پر تاسې وي او خدای دوی چې دغه تکلیفونه چې دي تاسې او چا چې مرسته کړې خدای د هغوی په امان کې وساتي امین که خدای دې وساتي الله دې تا هم وساتي د دې مرض نه ټول مسلمانان دې وساتي او هغې چې په خارج مملکتو کې دي هغې دې وساتي الله دې وساتي الله دې دا مرض خپله بېرته په هغه شي چې ټول دوستان دې خدای وساتي چې څوک ما سره کومک کوي څوک چې ما سره هغه کې الله دې هغې وساتي خدای دې پې خپل رحم پې وکړي امین جمله مسلمانانو سره خدای دې مل شه